جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشت خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. د افغان قزاق سوداګري فورم پرانیستل شو. د ریاست وزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال له لوري نن د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په شپږمه نیټه په کابل کې د افغان قزاق سوداګري فورم پرانیستل شو. د ریاست وزرا اقتصادي مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې دغه فورم جوړېدل مهم وبلل چې په خبره یې څه وخت مخکې په قزاقستان کې هم ورته فورم جوړ شو چې په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شول. د محترم ملا صاحب په خبره په دغه فورم کې هم د افغانستان او قزاقستان تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو صنعتکاران او سوداګر وکولی شي په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک کړي او یو د بل له تجربو ګټه واخلي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په افغانستان کې د پانګونې رامنځته شوو فرصتونو ته په اشارې سره وویل چې کورني، بهرني او په ځانګړي ډول قزاقي پانګوال کولی شي دلته په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي چې اسلامي امارت ورته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او بشپړ ملاتړ یې کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر د مرستیال په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د اوسپنې پټلۍ پر هغه پروژه هم بحث کړی چې د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته غځول کیږي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت ته دغه پروژه اهمیت لري او د تطبیق په برخه کې له خپل لوري د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په دغه فورم کې نندارې ته د وړاندې شوو افغاني توکو ترڅنګ قزاقي توکي هم واخلي. مینا به د ګران ملت زړه کې را څرګند کړم هر لویشت خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.